سلام دوستانو، نن در سره یو داسې وظیفه شیروم که یو انسان وي ډېر علاجونه یې کړي وي و ډېرو ډاکټرانو او ډېرو طبیبانو ته تللی وي، خو پر ده باندې تبه اوړي، ډېره سخته ګرمه تبه اوړي. نو دې سړي ډېر علاجونه کړي دي د دې ګرمې تبې لپاره و ډېرو ډاکټرانو او ډېرو طبیبانو ته تللی ده، خو لیکن هغو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو نن در سره یو داسې وظیفه شیروو، انشاءالله الرحمن په پایبندي سره وکړي، الله پاک به بیا هیڅکله پر تاسو باندې تبه نه راولي. الله پاک به مو دا مرض بیا ګر سره در ختم کړي. آیات د قرآن کریم یو کوچنکی آیات ده، دا آیات مبارکه به دغه هم وایاست ورد به کوئ، لیکن دا آیات مبارک به پر کاغذ باندې لیکي، تعویض کوي به د کم انسان چې ډېره زیاته ګرمه سخته تبه وي یا دا ګرمه تبه هر ساعت کوي پر راځي، د هغه انسان به ور په غاړه کوي، انشاءالله الرحمن بیا به دا تبه نسي پر رام. آیات دا آیات مبارک ده، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. دا آیات مبارکه به دغه به هم ورد کوي، سلواره یو نیم سلواره به وایي او پر کاغذ به بیا لیکي، د چا چې تبه وي د هغه به ور په غاړه کوي، انشاءالله الرحمن له دې تکلیفه څخه به خلاص شي.